د متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه. د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سعید لودین. متل دی وایي هر کار په استاکار. وایي چې د یو چا توره په جنګ کې کږه سوه، د کلي پشت ته یې وروړه چې ورسمه یې کړي. پشت چې توره وکتله نو ورته ویې ویل چې توره دې در جوړوم، خو مزدوري یې 100 افغانۍ کېږي. د تورې خاوند ورته ویل چې سمه ده، 100 افغانۍ در کوم. پشت توره پر تندي تکیه کړه او په 2 لاسو یې کښېکښله چې له همدې یوه وار کښېکښلو سره توره سیده سوه. سړي ته یې وویل چې ها دا دی واخله، توره دې جوړه سوه، اوس نو ماته 100 افغانۍ راکه. سړي ورته ویل چې 100 افغانۍ ولې درکم؟ توره دې نه اور ته واچوله، نه دې وټکوله او نه دې نور زحمت وکیښ، بس یوازې دې پر تندي تکیه کړه او لږ دې کښېکښله. پشت ورته ویل چې ستا مطلب د تورې سمېدل وه او که زما خواري، ته یې څه کوې؟ ستا توره مې در سمه کړه. سړي بیا هم نه ورسره منله، ول 100 افغانۍ دې حق نه کېږي. د پشت سره ناستو خلکو هم د تورې خاوند ملامت کړ چې باید د پشت مزدوري ورکړي. خو د تورې خاوند ویل خدای یو مالګه تروې دي که دونه پیسې ورکم. آخر پشت ته درد ورغی، توره یې بیرته کږه کړه او سړي ته یې ورکړه چې ها دا دې توره ده. سړي چې مخکې د تورې سمېدل لیدلي وه، غوښتل یې چې د پشت په مخ کې توره همهغسې اسانه جوړه کړي. هغه و چې ده هم د پشت په ډول توره پر تندي کښېښول، خو پام یې نه و چې د تورې تېره خوا یې د پزې خواته نیولې ده. کله چې یې په 2 لاسونو پر تورې زور وکړ نو توره د پزې خواته راوښویېده او پزه یې غوټه پرې سوه. پشت او خلکو چې ورته وکتل نو ټول په خندا سول. د تورې خاوند ډېر شرمنده سو، په زړه کې یې ډېر پښیماني کول. ول کاشکې مې 100 افغانۍ ورکړې وای، اوس مې پزه نه وای پرې. ما بې ځایه ځان استاد وګاڼه. کله چې له پشت څخه روانېدی نو له ځان سره یې په شرمندګۍ وویله استاده تا سمه خبره کوله، هر کار په استاکار. یادونه: دا متل د افغانستان په مشرقي او مرکزي ولایتونو کې ډیر ویل کیږي. کله چې یو کار نااهله سړي ته وسپارل سي یا یو کار په غیر فني ډول ترسره سي نو خلک دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې په 1458 شمسي کال زموږ په کلي کې له یوه وردک خټګر څخه اورېدلې ده. څه ښه یې ویلي دي، هر کار په استاکار.